یو شی واوره، 42 کاله پاکستان پر ما وتا حاکمیت کړی دی. 43 کاله زما ستا سرنوشت پاکستان تعیین کړی. که ناتو راوړې هم پاکستان راوړې، که طالب سره حمایت کړی هم پاکستان کړی، که مجاهدین راوړې هم پاکستان راوړه، که د روس په مقابل کې مجاهدین مسله کړه هم پاکستان کوله. اډم پاکستان و، پایګام پاکستان و، مشران مو کرنیل امام و، نصیر الله بابر، هر یو هغه ته په لمسون باندې کار. راسو بعضې حقایق ومنو. په ناحق مغرور یم په ځان. 95% ملت مې وږی دی، د شپې ډوډۍ نه لري. ولا زه افغان یم، تمامیت ارضي لرم، استقلال لرم، غرور لرم. څه شي غرور لري؟ ته ولاړ هر نونوایي ته وګوره، د هر نونوایي کې ستا سیاست دی په صف باندې درته ولاړ دی د یوې ګولې ډوډۍ. دا غرور ته څه کوې؟ ته څه غرور لرې؟ ته ستا سیاست د ایران په مرز و پاکستان پر مرز باندې په بې عزتترینه حالت سره مخامخ دي. ستا مهاجر په ایران کې ایرانیان فلمونه پټه کوي د توهین او تحقیر او د هر شي نه. زه ولا زه استقلال لرم. ما روس مات کړی دی، ما امریکا ماته کړې ده، ما ناتو ماته کړې ده، ما دنیا ماته کړې ده. تا هېڅ شی نه دی کړی. تا خپل ځان بدبخته کړی دی، تا ملت بدبخته کړی دی، تا وږی ملت ساتلی دی. تا راسئ سره کینو، په دا کاذب غرورو باندې مو دا ملک تباه کوي. د دې پسه دا کاذب غرورونه لیرې کوي. دا نه موږ ته ډوډۍ راکوي، دا نه موږ ته آبادي راکوي، دا موږ ته نه استقلال. زه مستقل یم. ته څه شي مستقل یې؟ یوه ستنه نشي جوړولی. ته څه شي؟ دغه سبا دغه همسایګان په تا مرزونه وتړي. ته ځان ته ډوډۍ لري چې ډوډۍ پیدا کړي. ته ځان ته 1 لیټر تیل لري چې د خپل موټر ته واچوې. 1 لیټر تیل لري چې والکین په چالانه کې. زه استقلال لرم. ته څه استقلال لري وروره؟ ته یو وږی بدبخته بیچاره غریب چې دنیا دغه یهودو نصارا تا ته وایي چې ترحم وکړې پر افغانانو باندې. ته اوس مظلوم واقع شوی چې امریکا پر تا ترحم کوي، خیرات درته درکوي. ښه، ستا وزیر خارجه ځای نه وایي چې بشري مرستې را سره وکړئ، کومکونه را سره وکړئ. خو ته بدبخته یې، ته غریب یې چې بشري مرستو ته. که ته اوس ډاډه، ته پر پښو ولاړ، ته په یو گنج کې وږی، ته خپل د جهالت څخه پر گنج باندې وږی ناست یې. په دې خاطر چې یقت نه لري، اطلاقا دا د ملت سپکاوی د بیا نوبت کولی شي چې بیا ته ورته راسې. له تاریخ څخه بېخبره بیا ملت نوبت ته راسه. جاني صاحب بیا نوبت ته دې راسه. دغسې خلکو راوستل یو ملت سپکاوی دا کولی شي په خپل نوبت کې خبرې وکړي. دا خبرې کرنیل امام داسې خبره دا دي کرنیل امام فکر ده کولی شي دا پروژه فکر ده. خو ته اجازه ورکړه. دا خبرې له سره اجازه ورکړه. بیا تاسو سره دا منطق نه دی. ملت خو کولی شي چې مشروع وکړي رات کې. نه پوهېږم. ګوره پاکستان یرغل کړی دی، د پاکستان تر یرغل سپکې خبرې ملت ته کوي. خو بیا کولی شي جواب ورکړي. خپل خلک جاني صاحب دا شو ته اجازه ورکړي ته جواب ووایې. جواب یې ووایه. مهرباني دا جواب نه دی. دا خبرې جواب نه دی. جواب نه دی. چارس ورته مهرباني دا بې دفاع مغرور یې. ته مظلوم یې په دې جهان کې. پر تا باندې باید ترحم. مظلوم یم، غلام نه. مظلوم یم، غلام نه. زه وږی یم ولې مظلوم نه. تا وږی مغرور ته اوسه پورې لیدلی دی. دانش صاحب